د بخښنې نړیوالې ټولنې چارواکي وایي د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په زوره ایستلو پلان له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده او اسلام آباد باید په دې موضوع له سره غور وکړي. دې ټولنې په یوه خبرپاڼه کې چې د چهارشنبې پر ورځې پر خپله ویبپاڼه خپره کړي لیکلي د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ګواښل غیر عادلانه دي او یوازې هغه کډوال اغیزمنوي چې له کلونو راهیسې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او له سختو شرایطو یې هلته پناه وړې ده. د پاکستان واکمنۍ د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو څخه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د مارچ 11 وروستۍ نیټه ټاکلې ده چې 15 نورې ورځې یې هم پاتې دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې له پاکستان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دا پریکړه بیرته واخلي او د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د پاکستان واکمنۍ په 2023 زیږدیز کال کې اعلان کړی و چې تر 1,07,000 ډیر افغان کډوال به د همغه کال تر اکتوبر پورې له پاکستانه ووځي. هغه وخت د اسلام آباد پر دې پریکړې نړیوالو سختې نیوکې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړو ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال به په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده.